په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په دوام دا ځل په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي د شمایل سلیمي نوې شعري ټولګه داغ په نسترن خپره کړې ده. دا کتاب په شاوخوا 360 مخونو کې چاپ شوی، محتوا یې غزلونه او آزاد نظمونه دي. دا داغ په نسترن پر محتوا یو شمېر مشهورو لیکوالو لیکل کړي او د غزل په فورم کې د اغلې سلیمي شاعري خورا لوړه بللې ده. د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د اغلې سلیمي د دې شعري ټولګې په اړه وایي: اغلې شمایل سلیمي نوې شعري ټولګه په پښتو ادب کې په رښتیا هم یوه نوې زیاتونه ده. زه هم د شعر باذوقو لوستونکو ته مبارکي وړاندې کوم. د اغلې سلیمي په شعر باندې له څو اړخونو خبرې کېدلی شي. لومړی خو دا چې د په معاصر وخت کې د پښتو کلاسیک غزل رنګ بوی او خوند ساتلی دی. د دې الفاظ د کلاسیک شعر تر اغیز لاندې دي، ولې محتوا یې د اوس ژوند انځورګري وړاندې کوي. تر ډیره پورې د محتوا مضمون شاعري ده، مضمون آفرینه شاعري ده. دویم مهم اړخ یې دا دی چې د یوې ښځې له لیدلوري څخه یې د ژوند د بېلابېلو اړخونو تصویر وړاندې کړی دی او د افغاني ښځې یا د پښتنې ښځې د ناخوالو دردونو، هیلو او ارمانونو تصویر یې پکې وړاندې کړی دی. دریم تر ټولو مهم اړخ دا دی چې په ټوله معنا یې د غزل حق ادا کړی. هغې اکثره شاعري په غزل کې کړې ده او غزل یې هم په عمودي او افقي لحاظ باندې د یوې ښځینه شاعرې د غوښتنو، هیلو او ارمانونو یوه رڼا هنداره ده چې هره افغان میرمنه پکې ځان ویني. بلخوا لیکوال پروفیسور فیض محمد شهزاد لیکلي د شمایل هر شعر کائناتي حسن، فکري ژورتیا او ښکلا لري. همدا وجه ده چې پر هر زړه ژور اثر پرېږدي. شعر د معنا او مفهوم په زیور پسوللی دی، ځکه په هر وال لوستلو سره بیل خوند لري. دا چې د په نسترن شعري ټولګه کې څه ډول شعرونه راوړل شوي، په اړه یې په خپله اغلې سلیمي دا نظر را سره شریک کړی دی. محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوي ثبت شوی. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل کتاب د چاپ هڅه به جاري ساتم. اغلې سلیمي دا هم وایي چې شاوخوا 4 کاله وړاندې هم د خپلې شعري ټولګې د چاپ اراده لرله، خو په وینا یې هغه شاعري په خپل ذوق په کتابي بڼه د خپرولو وړ ونه بلله. په 2020 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ماته ډېر ابتدایي وبرېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. له اغلې سلیمي مو د دې شاعرۍ د پیغام په اړه هم پوښتلي چې په ځواب کې خپل نظر داسې راوړولی دی: ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نشي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی، خو بنیادی عنصر تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بېباکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښیږي او څومره یې نه خوښیږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده. دا ویلو ده چې د دې کتاب پر محتوا یو شمېر نورو لیکوالو او کره کتونکو هم خپل نظرونه لیکلي دي. بلخوا په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤلینو ویلي چې د شمایل سلیمي دا تازه چاپ شوی کتاب په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار، کندهار او همداراز د پېښور په یو شمېر کتاب پلورنځیو کې هم د مینوالو تر لاسونو ورسیږي.